د نن ورځې درې لنډ مهم او تازه خبرونه. کورنۍ او چارو وزارت د 100,000 پولیسو د مسلکي زده کړو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان په یوه ټویټ کې ویلي دا 10,000 پولیس اوس مهال د هیواد په ولایتونو او ولسوالیو کې د پولیسو په مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي. نوموړي ویلي په دې روزنه کې ټولې هغه زده کړې شاملې دي چې پولیس ورته اړتیا لري. د هوا پیژندنې ادارې په شپږو ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران د ورښت وړاندوینه کړې ده. دغې ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ورښتونو په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، بلخ او سمنګان ولایتونو کې سالنګونو کې اټکل شوي دي. دې وړاندوینې له مخې دا بارانونه له 10 څخه تر 20 ملي مترو او د واورې ورېدو وړاندوینه له 10 څخه تر 13 سانتي مترو پورې اټکل شوي دي. د ترانسپورت وزارت د کابل د هوایي ډګر د تخنیکي برخو 80% فعالې شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د کابل د هوایي ډګر د زیانمن شوي تخنیکي برخو 80% بیرته فعاله شوي دي. د دغه وزارت چارواکو ویلي دغه برخې د قطر د تخنیکي ډلې په همکارۍ فعالې کړي دي. د دغه وزارت د سرپرست د څرګندونو پر بنسټ دمګړی د کابل هوایي ډګر د ورځې څه باندې 13 الوتنې کیږي. په ورته مهال د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست غلام جیلانی وفا وایي چې د افغانستان له فضا د ورځې 80 نه تر 120 الوتنې کیږي، خو تر اوسه هغه مرکزیت چې د سهاوي الوتنو تیریدل کنټرول کړي فعال نه دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا اوس په هیواد کې 26 هوایي ډګرونه فعال دي چې له دې منځه په 15 هوایي ډګرونو کې نړیوالې الوتنې کیږي.